اولنی سوال هغه دا دی چې د الله دپاره یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره د عشق دا ټکی استعمالول دا څنګه دي؟ داسې ویل چې زه د الله سره عشق کوم یا د پیغمبر سره عشق کوم یا الله عشق کوي د دې کار سره یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او که دا وی منئ نو بیا ما ته وایي چې بیا ته ولې پښتو کې د مینې ټکی استعمالوې؟ د الله سره مینه کول، د پیغمبر سره مینه کول، مینه او عشق د دې سائل په دماغو کې یو شان دي. ځکه دې تپوس کوي او د ښکلی تپوس دی. جواب د دې مسلې وبالله توفیق هغه دا دی دا ورمنکر ورکم اخره کې ناسي چې په کار دا ده موږ هغه الفاظ استعمال کو کوم چې په قرآن او په حدیث کې دي، ځکه چې دغه الفاظ هغه مضبوط دي او په مقصود باندې دلالت کوي واضحه. او که موږ د قرآن او د حدیث نصوصو ته وګورو نو پای کې د عشق دا ټکی موږ ته نه میلاوي، نه په قرآن کې نه په حدیث کې او نه د صحابه کرامو نه ثابت دی د عشق دا ټکی. قرآن کې وګوره محبت ټکی راغلی، الله سبحانه وتعالی والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنان د الله سره ډېر محبت کوي. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه، نو دلته هم د محبت دا ټکی راوړو. دغه شان حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ثلاث من کن فیه وجد حلاوة الایمان، درې خبرې چې بچا کی د ایمان خوند بسکی. اولنۍ خبره ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې الله او د الله د پیغمبر سره د هر څه نه زیات محبت کوي. حدیث کې د محبت دا ټکی ویلی. دغه شان د بل روایت د انس بن مالک د صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، نو دې ځای کې احب ټکی د محبت ټکی ویلی. نو قرآن او حدیث کې په یو ځای کې د عشق دا ټکی نه دی ویلی، ځکه امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب اغاثة اللهفان کې وایي د محبت اقسام دي. محبت جنس دی، یعنی بنیاد دی، بیا به کې دنه اقسام دي ډېر شی چې هغه څومره زیاتې څومره کمې د هغې خپل نومي. خو د الله سبحانه وتعالی مبارک کې چې څومره د محبت اقسام راځي نو هغې ته یا محبت ویلی کېږي یا ورته عبادت ویلی کېږي یا ورته عاجزي ویلی کېږي، خو د عشق دا ټکی پکې نه دی شمار شوی. حالانکه عشق چې دی دا هم د محبت یو قسم دی. فرق دی کې او محبت کې هغه دا دی چې عشق هغه محبت ته وایي چې هغې کې د شهوت هم اثر یې، دې ته عشق وایي. نو والعیاذ بالله د الله د شان پورې دا نه ښایي چې موږ وایو چې د الله سره عشق کوم، یا الله وایي چې زه د فلاني کار سره عشق کوم، یا پیغمبر د دې کار سره عشق لري، یا موږ د پیغمبر عاشقان یو. دا عشق ټکی په خپله چې د چا فطرت برابر یو خو متعصب وي چې نه زمونږ مذهب کشتي او زمونږ فرقې والی وایي نه دا به یي، خو چې د چا فطرت برابر یي هغه هم د عشق ټکی نه خوښوي چې دا ټکی ما ته ښه نه ښکاري. که ده ته معلوم هم نه وي چې دې استعمالول حرام دي او که نه دي، خو بس زړی ویروي دا ټکی ما ته برابر نه ښکاري. په دې کې جمهور العلما د هغوی دا قول دی چې د الله سبحانه وتعالی مبارک به دا نه وي، نه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک وي. او ولې وی نه به وی؟ نو یو وجه دا ده چې قرآن او حدیث دا ټکی نه دی استعمال کړی. دویمه وجه دا ده لږ ساعت مخکې ما ووایي که نه ان العشق محبه مع شهوه، عشق هغه محبت ته وایي چې د هغې سره شهوت وي. بعض صوفیه لکه زموږ په ملکونو کې شتي ده بریلیان قبوریان صوفیان د دوی دا قول چې دا ویل جایز دي
او د هغوی دا خبره کمزوري ده. نو داسې ویل چې زه د الله سره عشق کوم، د پیغمبر عاشق یم، د ټکي برابر نه دي، استعمالول نه دي پکار. ځکه امام ابن ابوالعز رحمه الله وایي هغه د محبت مرتبې ذکر کړي. اومه څه ده؟ عشق. محبت په مرتبو کې اومه مرتبه هغه عشق دی. او هغه عشق هغه محبت ته وایي چې انسان پکې د حد نه اوړي، هغه محبت ته وایي. د حدود نه پکې کراس کېږي. نو الله په باره کې دا موږ نشو ویلی، نه د پیغمبر په باره کې ویلی شو، ځکه چې دې سره شهوت وي. حاصل د خبرې دا شو چې عشق ټکی د الله په حق کې او د پیغمبر په حق کې ویل څه دي؟ جایز دي که نه جایز؟ نه دي جایز. بیا راځو دې خبرې له چې بیا زه ولې په پښتو کې دا خبره کوم چې مینه ورسره ساتو، محبت ولې نه وایو؟ جواب: مینه دا ترجمه ده د محبت، او محبت ټکی په اصل کې د کومې ژبې دی؟ اردو؟ دا د عربۍ دی. اردو کوم ځای کې دی؟ اردو کې خو د پیار وایي، دا خو د عربۍ ټکی محبت. د دې پښتو هغه مینه ده. خو بیا چېرته چې تاسو داسې اورېدلي لکه موږ عام استعمالو چې پلانې په خپلو بچو مین دی، وایي که نه وایي؟ که نه محبت ورسره ډېر کوي. محبت ټکی نادرا څوک وایي. صحیح پښتو کې چې خلک یې نو پلانې په بچو باندې مین دی، بچو سره ډېره مینه کوي، او پلانې د مور پلار سره ډېره مینه کوي. خندي سم چې ته اورېدی چې پلانې د دې بچو باندې ډېر عاشق دی، دوی سره عشق ډېر کوي، یا د مور پلار سره عشق ډېر کوي. نو په مینه کې او په عشق کې فرق دی. عشق دا ټکی دغه جدا دی، هغې سره شهوت وي. او د مینې دا ټکی چې دې سره شهوت نه وي. سړی زه مور پلار سره مینه کومه، نه دې سره څه شهوت دی؟ یا یو سړی زه په خپلو بچو مین یم، عموما موږ دغه وایي په بچو باندې مین یم، بچو سره محبت کومه دا لږ استعمالي، خو بچو باندې مین یم دا عام استعمالي. نو مطلب خو نه چې بچو باندې مین یم یعنې بچو سره عشق کومه، والعیاذ بالله. نو دا د ورور چې کوم اعتراض کړی دی، اگر که هېڅ خبره نه ده، وضاحت لپاره سړی تپوس کولی شي، خو په خپل ځای باندې برابر نه دی، ځکه چې مینه دا ترجمه د محبت ده. والله اعلم.